جوین فیملی باندې یعنی په یو فیملی کې چې د پلار دی ورسره درې څلور زامن دي ورسره چې د هغوی ښځې دي دا ټول چې دی په یو کور کې اوسیږي د دوی کټوې یو ده د دوی نغرې یو دی د دوی حساب کتاب یو دی آیا دغه ټولو طرفه به یو انسان قرباني کوي یعنی دغه ټولو که چېرته یو قرباني وکړه دا کافي کیږي او که نه کافي کیږي او یا به دغه ټول ځان ځانله قرباني کوي دا یو ضروري او ډېر اهمه مسله ده ګران کتونکو مونږه په مخکې ویډیو کې یو مسله ذکر کړه چې کوم یو انسان مسلمان وي آزاد وي مقیم وي او دې سره سره چې د مالک نصاب وي نو په ده باندې قرباني کول دا واجب دي نو ګران کتونکو که چېرته په یو فیملی کې ټول رونه خویندې چې دی په یو ځای اوسیږي او دوی هر یو کس چې د مالک نصاب دی نو د دغه ټولو نه چې دی یو قرباني کول دا نه دی جایز بلکې چې په دغه فیملی کې درې زامن دي دوه لوڼه دي د دغو زامنو چې د خپلې ښځې دي مطلب ټوټل 10 نفره جوړیږي نو دغه 10 واړه که چېرته مالک نصابي مطلب دا چې 52 تولې چاندې قیمت برابر دوی سره چې دی څه پیسې دي یا ورسره چې دی سونه ده یا ورسره چاندي ده یا ورسره حاجت اصلیه نه سوا نور څه سامان دی او دغه ټولو باندې اگر چې یو نغری دی اگر چې یو کټوی دی اگر چې دوی حساب کتاب یو دی نو په هر یو انسان باندې که هغه ښځه وي که سړی وي ځان له قرباني کول دا لازم او واجب دي دا نه چې کوم سربراه وي والد صاحب هغه سره ټول حساب کتاب دی هغه قرباني وکړي د ټولو ذمه خلاصه شي نه که چېرته په دغه زامنو کې 2 زامن داسې وي چې هغې سره دومره مال شته یا دومره سونه ورسره شته یا دومره ورسره حاجت اصلیه نه سوا نور سامان دی چې د هغې قیمت 52 تولې چاندې قیمت برابر وي یا د هغې نه زیات وي نو په دغه 2 زامنو باندې قرباني کول واجب دي همدغه رقم که بل ځای سره دومره مال او دولت نه نو په هغه باندې قرباني کول نه دي واجب او په دغه پلار باندې هغه صورت کې قرباني کول واجب دي که چېرته د سره دغه روپۍ یا دغه نه سوا نور څه داسې ساز و سامان وي چې د حاجت اصلیه نه سوا وي او د هغې قیمت 52 تولې چاندې ته رسیږي نو په دغه صورت کې به ټول چې دی قرباني کوي او که چېرته چا سره دومره روپۍ نه وي صرف والد صاحب سره دومره روپۍ چې هغه 52 تولې چاندې برابر وي د هغې نه زیات وي یا دومره ساز و سامان ورسره وي چې هغه د 52 تولې چاندې قیمت نه زیات وي نو په دغه صورت کې صرف په دغه والد صاحب باندې قرباني شته نورو زامنو سره یې نشته دی هغه فقرا دي د هغې سره دومره مال نشته دی چې هغه 52 تولې چاندې قیمت ته ورسیږي نو په دغه صورت کې په نورو زامنو باندې نشته خو که چېرته چا سره وو که زنانه وي که هر څوک وي هر یو انسان باندې بیا قرباني کول واجب دی دوی به هر یو انسان ځان له قرباني کوي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین